السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیواله هرکلی وایم. نن دوشنبه د اساس شپږویشتمه چې د 2014 کال د اګست 18 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د خزینه سوداګرو شمیر 10,000 ته لوړ شوی. د افغانستان نړیوال نندارتونونو کې د $1 میلیارډ په ارزښت 1500 هوکړې لاسلیک شوي. ازبکستان کې د افغانستان، چین او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. او قطر له ایران څخه د ایرانی پیلوټ د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د خزینه سوداګرو شمیر 10,000 ته لوړ شوی. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره فریبا نوري وایي په تیرو 15 کلونو کې د رسمي سوداګریزو جوازونو لرونکو ښځو شمیر له 2421 څخه شاوخوا 10,000 ته لوړ شوی دی. اغلې نوري وایي له دغو ښځو سربیره شاوخوا 100,000 نورې ښځې هم په کلیو او لرو پرتو سیمو کې په لبنیاتو، بڼوالۍ او نورو دودیزو اقتصادي فعالیتونو بوختې دي. نوموړی زیاتوي چې ښځې په کرنه او لاسي صنایعو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي، خو قانونو او ساختماني چارو ته لا محدود لاسرسی لري او یو شمېر ښځې د آنلاین بازارونو له لارې هم فعالیت کوي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ښځینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یې نندارتونونه، ځانګړي بازارونه، روزنیز پروګرامونه، د لمریزې برېښنا او پورونو د برابرولو چارې هم ترسره کړې دي. د افغانستان نړیوال نندارتون کې د $1 میلیارډ په ارزښت 1500 هوکړې لاسلیک شوي. د افغانستان د نړیوال نندارتون مرکز مسؤلینو ویلي چې په تیر یو کال کې دغه مرکز په 10 عمومي او تخصصي نندارتونونو کې د شاوخوا $1 میلیارډ په ارزښت 1500 هوکړې د کورنۍ او بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د یاد مرکز مشر محمد صابر لطیفي ویلي دغه هوکړې د کرنې، روغتیا او ټکنالوژي په برخو کې د نندارتونونو پر مهال شوي دي. نوموړي زیاته کړې دغه نندارتونونو جوړول په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د تولیدونکو د ظرفیت لوړولو په موخه دي. بل خوا د نندارتونونو یو شمېر ګډونوال وایي دغه نندارتونونو ورته د خپلو تولیداتو د معرفي کولو او د نوو فرمایشونو د ترلاسه کولو زمینه برابره کړې ده. ازبکستان کې د افغانستان، چین او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. د افغانستان د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس مولوي احمد جان بلال د ازبکستان په ترموز ښار کې د سرخان دریا چین په سوداګریزه غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان د دولتي شرکتونو د خبرپاڼې له مخې په دې غونډه کې د افغانستان، ازبکستان او چین چارواکو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا د منځنۍ اسیا او چین له لارې د نوو ترانزیټي دهلیزونو پر جوړولو او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي د ګډونوالو همداراز د درې واړو هیوادونو ترمنځ د نوو پانګونو فرصتونو د رامنځته کولو په اړه بحث کړی دی. د سرچینې په وینا دغه غونډه د سرخان دریا، چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصاد او پانګونې د اړیکو د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې وه. او وروسته خبر دا قطر له ایران څخه د ایرانی پیلوټ د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې. قطر ویلي دغه هیواد ایرانی پیلوټان نه دي نیولي، بلکې د یو ایرانی پیلوټ جسد وروسته له هغې موندلی چې د دغه هیواد له هوایي حریم څخه سرغړونه شوې وه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي ایرانی پیلوټان د روان کال په پیل کې د قطر هوایي حریم ته داخل شوي وو، خو د قطري چارواکو له لوري د اړیکو نیولو هڅو ته ځواب نه و ورکړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې دوحې له تهران څخه غوښتي چې دغه پیښې اړوند عملیاتو جزئیات وڅېړي، خو ایران تر اوسه دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې سیمه ییز تاوتریخوالی او د هوایي حریم د امنیت په اړه اندېښنې لا هم دوام لري. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل.